د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ زرغونخار سیمه کې د شمس المدارس دینی مدرسې څخه د 28 تنو د قرآن کریم حافظانو فراغت په اړه جوړه شوې ناسته کې د کابل د علماو شورا رئیس خلیفه الدین محمد، د افغانستان د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس، د خوست ولایت والي، یو شمېر مسؤلینو، دینی علماو، قومي مخورو او سلګونه تنو برخه اخیستې وه. ورته مهال دینی علماو د اسلام نظره د قرآن کریم د حفظ فضیلت باندې خبرې وکړې او د سیمې اوسیدونکو باندې غږ چې دینی مدارسو ته خپل ځمن د دینی زده کړو ترلاسه کولو په موخه وهڅوي. نن د قرآن عظیم شان حافظانو چراغونه دي تاسو په کورو کې بل څه ورونو بچیان ورکوي مدرسو ته، ورونو ورکوي، قریبان ورکوي. دا عباس مه ګڼئ چې زما زوی بچی په مدرسه کې دا بیا څه راګټي. الله و 190 نفر شهدای از قضیه، همه ایشان دیگه مطلبی نبودن، آنها جان دادن در راه خدا. حداقل موضوع از مال و پول خود در راه خدا مصرف بکنید، یه اداره خودو کنید. د غرض دینی علماو په خپل خبرو کې له خلکو څخه وغوښتل چې د قرآن کریم زده کړه او حفظ د ژوند له لومړیو اهدافو څخه وګڼي او د دینی مدرسو ملاتړ په برخه کې هم له هیڅ راز هڅو مخ نه اړوي. قرآن کریم الله جل مجده عم ونواله یوازې خبرو ان دې تلاوت لپاره نه درالېږلی چې عمل پرې باندې وکړو او په ټولو کې لوی مسؤلیت مو دا ده چې د خپلې زندګۍ لپاره هم د ځان هم د کلي او هم د ټول ولس په سطحه باندې یو قانون او دستور جوړ کړو چې د دغسې مدارسو تر څنګ ودرېږو، خپل اولادونه ورولېږو، دین په اولادونو باندې زده کړو او همدارنګه د دغسې مدارسو په جوړولو اعمار او د دې په پالنه کې هر څوک باید خپله ونډه ولري. د یادولو وړ ده چې د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ زرغونخار سیمې شمس المدارس دینی مدرسه کې 350 تنه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي چې له دې جملې څخه 28 تنو ته د دینی علماو لخوا د دستار فضیلت پګړۍ ورپسر شوې.